قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ. صداالدین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سینٹر نشتر آباد برستی مدینہ مسجد نس سکندر فورا چوک پشاور شہر د حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان. موبائل نمبر دے 0345 914 711 5. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا سورة العصر پدے کے اللہ پاک قسم کرے دے پا عصر باندے. دا عصر یو مانا زمانہ دا او دا مازیگر دے ٹیم تا عصر ویلی شي. پا کم سیز باندے چی قسم اخوڑی شي اغا سیز بطور گواہ پیش کیگی. نو اللہ پاک قسم کرے دے پا عصر باندے پا زمانہ باندے یا دا مازیگر پا ٹیم باندے. قسم میری پا عصر باندے. ان الانسان لفی خسر جدا انسان پا خسارہ کے او پتاوان کی دے. دا تمام دنیا انسانان اولین آخرین طول پتاوان کی دی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر اغا خلق پتاوان او پا نقصان کی ندی چاچ ایمان روڑو اللہ او دا اللہ رسول امنا دا اللہ حکمون امنل نو تق کسان تاوان کی ندی نور تمام انسانان پتاوان کی دی. تاریخ دا زمانے پدے بانے گواہ دے چے انسان پلو یا خسارہ او پتاوان کی دی. خود تاوان او دا نقصان نہ بچ خلق ایمان والا دی. اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر علم ولور کر شرافت و فضیلت ورلور کر جنت تے داخل کر دا دنیا 1500 کالے پا جنت کے پہ سیل کرے دے. ہر طرف دا جنت اوکتا نعمتوں نے پخپل خوالل اسکلی دی پخپل استرگی لیدلی دی تمام دا جنت نعمتوں نے اولیدل او خپل استعمال کے راوستل. دا آدم علیہ السلام دا اللہ پا خبرو بانے 100% یقینو و عملی توری متوخل چی دغا نعمتو ندی. تشوینا ندا چی اللہ پاک دا توی چی پا جنت کے دومر نعمتو ندی و آدم علیہ السلام چی او بس ٹک دا ما ایمان دی. دا اللہ پا وینا باندین یقین پوخ دی و پخپل سترگوی اولیدل پخپل غوگی دا جنت خبری واری دی پخپل اللہ سخپو پکی عرص استعمال کل
خوراک سکا کې کړي دي نعمتونه ولیدل. دینه پس الله پاک دنیا ته راوسته او د دنیا یو لوی میدان یې ولا ورکوي. دې میدان کې به یو ته جنګېږي او یو به شیطان جنګېږي. ستا او د شیطان مقابله به یو تر قیامته پورې به وي. نو کم خلک چې د شیطان ومني نو هغه خسارې والا او نقصان والا دي. جهنم به ځای شي. دنیا کې به هم سزا ملاویږي، آخرت کې هم. او چا چې د الله حکمونه ومنل، د خپل زمانې د پیغمبر حکمونه ومنل، هغه به د خسارې او د تاوان نه بچ کېږي. آدم علیه السلام ډېر بزرګ، خو الله ورته یو خاص ونه یاده کوي، دې ته مه نږدې کېږه. ولا تقربا هذه الشجره، دې خاص ونه ته ګورې نږدې نه شي. د ونې میوه وغیره خوراک نه منې کوه، نو دا ورته نه چې د دې ونې میوې به نه خورې، وی نږدې ورته نه شي. ولا تقربا، خوراک خو لویه خبره، نږدې ورته نه شي. نو آدم علیه السلام ډېر احتیاط کو چې دې ونې ته نږدې هم نه شي. حوا بیبي هم احتیاط کو، خو شیطان چې زمونږ ازلي دشمن دی، هغه په داسې طریقو باندې ځان ورسو، خبرې وکړلې چې آدم علیه السلام غوندې بزرګ ترین انسان هغه تېرېسته او د هغې ونې ته یې نږدې کړ او د هغې نه پرې خوراک وکړ. حوا بیبي هم د هغې نه خوراک وکړ او آدم علیه السلام هم خوراک وکړ. الله ورته وځې باب، ما درته نه ویلې چې دې ونې ته به نه نږدې کېږي، ما منې کړې نه وي. دنیا ته یې راولېږه. نو آدم علیه السلام پوه شو چې د ما نه خطا وشوله، نو جړه یې شروع کړله. 300 کاله مسلسل جړلې دي او د حیا د وجې پورته کتل هم نه، یو شانته به یې جړه کوله. په زړه کې دننه خفه دی، خو په خولې غږ کولی نه شي. وایي هسې نه، زه معافي غواړم او الفاظ د خولې نه داسې راشي چې په هغې الله نور هم خفه شي، نو زړه کې دننه جړه ده. الله په زړونو خبردار دی. اوس د بخښنې چل ورته ښیي، په خپله الله ورته چل ښیي چې ما ته داسې ووایه، زړه کې ورته ور اچول کوي. ماشوم چې روانې کوي نو کله کله مور پلار یې راګیر کړي ویې. اوس دې ماشوم له د ځان خلاصولو چل نه ورځي چې د دې مور پلار د والو نه ځان څنګه خلاص کړم. دا مور پلار خو دشمنان نه دي، مور پلار خو ډېر خیرخوا دي، خو ماشوم روانې کړی دی نو ویې. اوس د بچاوي چل دله نه ورځي، نو دا مور پلار په خپله ورته چې ووایي چې زما توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. نو ماشوم وایي توبه بیا به نه کومه، توبه بیا به نه کومه. دا چل ورته مور پلار وخو او دې نه پس منې شو. اوس که دې نه پس بیا چېرته روانې وکړي او مور پلار یې وایي نو ته خو چل زده کوي، توبه 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 بیا به نه کوم. مور پلار د ماشوم دی وړې توبې ته ګوري، اوس بیا یې پرېږدي. نو د دې مور پلار نه زیات مهربانه الله دی. الله پاک آدم علیه السلام ته زړه کې ور واچول. فتلقى آدم من ربه بکلمات، الله پاک نه زده کړلې، پټې ورته د زړه کې خبرې ور واچولې. وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. په دې الفاظو باندې د الله پاک نه معافي وغوښتله. الله هغې خپل اوچت مقام ته بیا ورسو، قدر عزت یې وله ورکړ. نو آدم علیه السلام خطا شو، خو فورا الله ته یې رجوع کړې ده. فرشتې ډله کې ورسره ابلیس شامل و. الله فرشتو ته حکم وکړی آدم ته سجده وکړي. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. تمام فرشتو سجده وکړله، خو ابلیس سجده ونه کړله. ابا واستکبر وکان من الکافرین. لویي وکړه، تکبر یې وکړ او دی د کافرانو د ډلې نه و، د ښکاره د کافرانو د ډلې نه شو. ابتدا وه آدم علیه السلام نه خطا وشوه، فورا الله ته رجوع کوي. ابلیس نه خطا وشوله، هغه وخت کې هم رجوع نه ده کړې، اوس هم نه کوي، قیامته پورې نه کوي، د قیامت نه پس هم نه کوي. الله ته توبه نه وباسي. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي،
وی په جهنم کې 1,00,000 کلونه ابلیس تیر کې نو بیا ته الله تپوس کوي وی عذاب څنګه دی؟ ډېر سخت دی. وی بچ کېدل غواړي؟ وی کده بچ کړم ډېره مهرباني وي. وی اصولي خبره داره چې زما ستا خفقان په سر راغلی و او مقه خبره بیا میدان ته کوو. ما درته وی چې آدم ته سجده وکړه، تا نه وه کړې، اوس راشه سجده وکړه چې دې بچ کړم. 1,00,000 کلونه دوزخ کې تیر کړي دي. بیا الله ته یا الله هغه وخت کې مې نه وه کړې، اوس یې نه کوم، بیا هم نه کوم، آدم ته سجده نه کومه. نو دی په ضد ولاړ دی او دا ضد د ده نه چرې هم اوځي نه، د خدای دشمن دی، په ضد ولاړ دی. نو د دقه ځای نه 2 لښکرې تیارېږي. یو د آدم علیه السلام لښکر دی چې خطا کېږي فوراً الله ته توبه وباسي، او بل د ابلیس لښکر دی چې خطا کېږي نو په خپل خطا کلک ودرېږي، وایي ښه مې کړي دی او بیا به هم کوم، بدماشي کوي، منې کېږي نه. نو اوس دقه 2 نمونې مخلوق ته پیش کړې شوې. مخلوق تر قیامته پیدا کېږي انسانان، څوک به د آدم علیه السلام په ډله کې شاملېږي او څوک به د ابلیس په ډله کې شاملېږي. د آدم علیه السلام په ډله کې چې شامل شي هغه الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دغه ډله شوله. والعصر ان الانسان لفی خسر، دا هغه ابلیس والا ډله ده، په خپل ضد باندې به کلک ولاړي. نو د زمانې تاریخ ګواه دی چې انسان په خساره کې دی. د آدم علیه السلام زوی قابیل د الله د حکم خلاف ورزي یې وکړله. د آدم علیه السلام بچي به داسې کېدل چې یو هلک او یو جینۍ به په یو ځل پیدا کېدل، او دغه هلک او جینۍ به داسې وو لکه موجوده وخت کې رور خور، نکاح یو بل سره نه کېدله. او په بل ځل چې بیا بل هلک او جینۍ به پیدا شو نو د دې اوسني هلک او جینۍ سره د هغې ورولي خورولي داسې وه لکه موجوده وخت کې د تره زوی د تره لور، د ماما زوی د ماما لور، د ترور زوی د ترور لور. موږ ورته رونه خویندې وایو، خو چې زلمي شي او څوک وغواړي نو نکاح یې هم کېږي. نو د بل جدا بطن نه چې کم پیدا شوي د هغې نکاح کېده، او د یو بطن نه چې کم کېدل نو د هغې خپلو کې نکاح نه کېدله. نو د قابیل سره چې کومه یو ځای خور شوې وه ده وې همدقه کوم، د حابیل سره چې پیدا شوې خور د هغه نه کومه، الله منع کړې ده، او قابیل د الله د حکم خلاف وي نو همدقه کوم. نو آدم علیه السلام ورته وایي چې د قرباني پیش کړې، د الله مخکې قرباني پیش کړئ چې د چا قرباني منظور او قبول شي هغه به په حقي د هغه خبره به ومنلی شي. که د چا قرباني نامنظور شوله نو هغه سړی به خپله خبره واپس کړي. نو دواړه قرباني پیش کړله. د حابیل قرباني په اخلاص باندې یو ګډوری پیش کړو، هغه الله قبول کړ، او د قابیل بې اخلاصه د غنمو یو ګېډی یې پیش کړو، هغه نامنظور نامقبول. دغه ځای کې یو امتحان وشو، یو تنبیه ورکړی شي، سم شه، سم نه شو، په خپل سرکشۍ باندې کلک ودرېده، او د ډېر حسد د وجې نه خپل ورور حابیل یې قتل که، او بیا وروسته په هغې ډېر خپېمانه خو چل نه ورته، په شا به یې ګرځو، د سنبالي چل نه ورته. تر دغه وخته په دنیا کې زلزلې نه وې راغلې، خو چې کله قابیل ولګېد رور یې مړ که، زلزله راله. دغه وخت آدم علیه السلام حج له تلی و، صفا مروه سره و، چې زلزله راله یا الله خیر څه چلو شو، مخکې خو دنیا خوځېده نه. وی جبرائیل ورته ویل، وی ستا بچو اختلاف دی حتی ورسېد، قابیل ولګېد حابیل یې مړ که، زلزله راله. دې نه مخکې چېرته ونو بې میوې شوې نه وي، یوه اونه هم هرې ونې به میوه کوله، دې نه پس بعضې ونه میوې د سره پرېښودې اډوکۍ یې نه، او بعضې ونه میوې کوي خو څه د خوند او څه بې خونده. په ونه کې ازغي نه و، ازغي پیدا شو، هر ځای به اوبه خوږې میلاوېدې، اوس چېرته خوږې، چېرته پیکا، چېرته تروې، بې خونده د څکلو نه، اختلاف را پیدا شو. قابیل
دومره سخت ګناهګار چې تر قیامته څومره قتلونه کېږي ابتدا یې قابل کړی د هغه عملنامه کې لیکلې کېږي دا انسان په څومره تاوان کې دی والعصر ان الانسان لفی خسر تاواني دی د نوح علیه السلام زمانه وه هر طرف ته شرک او کفر شروع شو ټوله دنیا د شرک او کفر په تیارو کې ډوبه پرته وه نوح علیه السلام د دې شرک او کفر ختمولو لپاره الله راولېږه 900 کاله یو شانتې تبلیغ کړی دی د شپې هم تبلیغ د ورځې هم تبلیغ خلکو ته په کور کور کې تبلیغ په دوکان او په اټۍ کې تبلیغ ځان له دوه کسان درې کسان پټ او ښکاره یو شانتې تبلیغ یې کو د الله حکمونو ته خلک راوستل حکمونه چا نه منل په 900 کاله کې صرف 80 کسان مسلمانان کې دغه انسانان دي داسې طوفان په الله پاک راوسته چې په هغې کې څوک بچ نه شو د نوح علیه السلام کشتۍ کې 80 کسان لاسو کې ماشوم اوچت نیول چې دی خو به بچ شي آخر اوبه دې حد ته ورسېدې دا زنانه هم ډوبه شوه ماشوم بچی هم ډوب شو یو 3 کسان د طوفان نه تښتېدل چې دا طوفان خو ډېر زیات دی بچ کېدل خو نه کېږي یو غر په سر باندې غار دی هغې ته ننوتل او ځان پسې ګټې ولګولې چې دا دې کې به اوبه نه راځي خټې مټې هم پې وتپلې الله وایي بچ کېدل دې نشته وی دومره تیزې میتیازې دې 3 کسانو له ورلې چې بیا برداشت نشو کولی په دقه غار کې 3 واړو نه میتیازې تلې دومره میتیازې ترې لاړې چې هغه غار ډک شو دوی په خپلو میتیازو کې ډوب شو الله پرې نه ښودل په هغې غار کې په خپلو میتیازو کې ډوب کړل دومره میتیازې د هغوی د بدن نه راووتې چې ټول یې ډوب کړل کم ځای ته به انسان لاړ شي کم خسارې والا دی تاوان والا دی بچ کېدل د ده نشته دی ډېر لوی خساره کې دی نو د دنیا د تاریخ باندې داسې په مزه ګرځه نظر اچوه چې څوک بچ شوي دی د خدای مخالف بچ کېدل نشته د ابراهیم علیه السلام قوم ګیر چاپېره شرک او کفر کې د دنیا یو لوی حکومت ورسره نمرود به ځان ته خدای وي ډېر لوی پهلوانو په ټول ملک کې د هغه مقابلې دپاره هېڅوک نه و چې هغه ته یې سمه خبره قدرې کړې وې صرف ابراهیم علیه السلام و ورته یې د بت عبادت مه کوه پلار ته م وایي د بت عبادت مه کوه نمرود ته م وایي مه کوه هغه وایي ماله چې راځې نو ما ته به سجده کوې نو وروسته به درخواست راکې نو دغه نمرود حکومت ته الله پاک عذاب راولي داسې نه کوي چې نمرود له یو زمرې راوستې وې د ځنګل نه یو څو سپېړې والې وې خوړلې وې تېر کړې وې دا هم الله کولی شو چې یو زمرې یې پرې راوستې وې یو سپی یې لیونۍ پرې راوستې هغه چیچلې وې وی نه دونه شی نه چې تا له زه غټ ځناور راولم یو ورکوټې ماشې وله راولېږه او په دې دماغ کې وله داخل کړ نو هغه ماشې به علي قلارېده چې د نمرود په سر به د چیترې ګزاره شو نو ماشې به قلار شو نو هغه به بیا درخواست وکته کنی هغه ماشې دومره بنګه کول به چې په خبره نه پوهېده او نه یې ورته کتې شو نو د یو ورکوټي ماشې د لاسه نمرود خدای تباه و برباد کړ نو انسان په خساره کې دی په ډېر لوی تاوان کې دی الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بچ کېدو والا کم خلک دي بچ کېدو والا ایماندار عادیان یو قومو چې ډېر لوی پهلوانانو قوت ورله الله پاک دومره ورکړی ډول ډالې دومره ورکړی و چې هر چاته به یې پتون ووو من اشد منا قوه زما عمره طاقتور څوک شته میدان ته روزه پتون به یې وروزه میدان ته اوس دقه عادیان او سمودیان چې دومره پهلوانان چې غریب کمزورې ورته خبره نشي کولی او کنی دی ورته د لرې نه پتون وایي نو دوی باندې الله پاک سیلې او هوا راوستله
دومره تیزه هوا چې په هوا باندې به انسان پورته شو لکه د بڼې په شانتې نه باد بڼه سپکوي په بره والوځي تاوېده را تاوېده بیا به یې ځمکې ته راخلاص که سر به یې لاندې و د نور بدن زور به پرې راغی سټ به یو چړاق نارې که مات به شو داسې به پرېوته لکه د قجورې تنه چې تس نس پرته ده دا هم انسانان دي لویه خساره کې الله ته دنیا پاکه کړله موسی علیه السلام تم فرعون را پورته شو 400 کاله چې تو سرخوږي نه دی لیدلې په سر یې درد نه دی راغلی تبه پې نه دی راغلی ټوخې پې نه دی راغلی وی ما ته وګوره 400 کاله وشو ناجوړه کېږم نه خو خدای یم که نه زه خدای یم ځکه 400 کاله کې ما سرخوږي نه دی لیدلې تاسو انسانان یې زما بندیان یې او زه ستاسو خدای یم او نور خدایان کوم وي نو زه پکې رب الاعلی انا ربکم الاعلی تاسو د ټولو نه لوی رب زه یم او چې دا ځان ته لوی رب وي نو په دریاب الله ورګټ که مخالف دی په غم یې ککړ که دنیا ته خلاصه کړله دا فرعون یو ځل په خپل دربار کې جبرائیل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی او فرعون ته وایي چې یو تپوس کومه غلام دی خپل مولا ولا ډیر مراعات ورکوي خوراک سکاک ورکوي جامې ورکوي مکان ورکوي د دنیا ټول نعمتونه ولا ورکوي خو دا غلام چې دی نو دی د خپل مولا خبره نه مني نو دی غلام د پاره کومه سزا پکار ده فرعون چې ټول بیان ورې ښه مولا تمام مراعات ورکوي دی د خپل مولا خبره نه مني وی داسې غلام خو په سیندلو کولو لایق دی فرعون وی په سیندلو کولو لایق دی ای جبرائیل علیہ السلام وی دا حکم لگ پا کاغذ اولی کرالا نو فرعون اولی که خپل دسخطی وتو که چې کم غلام د خپل مولا حکم نمانی دا مولا د مراعات لحاظ نکی پسند لو کولو لیق دی جبرائیل علیہ السلام کاغذ واغشت لا اوس دا فرعون چې موسی علیہ السلام په دریاب پورې وته او فرعون سره د ملګرو په دریاب ورګډ شو او د دریاب دې منځ ته ورسېده الله حکم وکړه دریاب ته روان شه د دریاب اوبه روانې شولې فرعون پکې ډانډوکي وهل شروع کړل اوس دغه ځای کې دی وایي زه د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام رب د بني اسرائیل رب منم ایمان پرې راوړم جبرائیل علیه السلام دقه ځای کې حاضر شو هغه کاغذ یې ورته وښوی فرعون تا فیصله کړې وه چې کم غلام د خپل مولا د مراعاتو خیال نه کوي خاطر نه کوي خلاف ورزي کوي پسند له کولو لایق دی تا د څومره مراعات په دنیا کې الله درکړي تا د کم مراعات د کم نعمت احسان نه منلی هیڅ دې منلی نه دي خلاف ورزي دې کوله ستا د حکم مطابق په دریاب لوکېږي ډوبېږي او اوس ایمان راوړې آل آنا وقد عصیت اوس ایمان راوړې مخکې خو تا نافرماني کوله وی د سین ویښ ته لاس که خټه راواغشته په دې خولې کې ولا خټه ورټوم بله خولې ولا بند کړله اوس ایمان راوړې د یو دنیا بادشاه دی ځان ته رب وایي په سین لو شو دنیا ته خلاصه شوله موسی علیه السلام یو غریب سړی و مال حال خو ورسره نه مالدار خلک ټول د فرعون په طرف باندې مالدار سره د مالونو خدای تباه او برباد کړل والعصر ان الانسان لفی خسر نو ګوره د دنیا تاریخ ته انسان په څومره خساره کې دی څومره لوی تاوان کې دی د موسی علیه السلام د زمانې فرعون اخري وخت کې توبه وباسي او توبه نه قبلېږي زمونږ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې فرعون و د پیغمبر علیه السلام د زمانې د فرعون نوم ابو جهل دی ابو جهل میدان بدر کې د پیغمبر علیه السلام خلاف راوتلی دی چې راته نو اول بیت الله له ورغی د بیت الله غلاف یې ونیوه حجر اسود سره ولاړ دی ملتزم سره ولاړ دی د بیت الله دروازې سره ولاړ دی د دعا د قبلېدو ځای کې ولاړ دی دعا کوي
یا الله دوه ډلې دي، یو قریش مکه ابو جهل ډله ده، بله د محمد رسول الله ډله ده. خدای چې کوم حق یې هغې سره امداد وکړي، کوم چې په ناحقه دې تبع او برباد یې کړي. فرعون د موجوده زمانه فرعون ابو جهل دعا کوي د خدای په کور کې، د خدای په مخ کې، د خدای د پیغمبر خلاف جنگ کوي، روان دی. وی خدای امداد وسره وکړي چې څوک په حق ای، په حق چې څوک دی هغه سره امداد وشو. بدر میدان ته راغی، د دوه ماشومانو د لاسه زخمی شو. خیال کې نه راتله چې ماشوم به په ما گزار کوي. لوی لوی خلک تېرېدل، دوه ماشومان ورله ویوو، په ځمکې را خلاص کړ. جنگ قلار شو. پیغمبر علیه السلام تپوس کړی دی داسې څوک شته د ابو جهل حال راله راوړي چې ما ته پته ولګي ابو جهل څه شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داسې ټپ ټپ مندرې سړی دی، اوچ کړس. وی قد دومره و چې لوړ سړی به ناستو، دی به ورسره خوا کې ودرېده، دی به چیټې ښکارېده. یو پسه توره ورسره وه، هغه چې اوږې ته اچولې نو پسې راښکې شوه، لکه ماشوم ته چې غاړه ته ټوپک واچوي نو ټوپک خو اوږد دی که نه، نه په ځمکه لګي، نو دا توره وه پسې راښکې شوه. عبدالله ابن مسعود وی زه به حال راوړم. لاړ میدان کې وګرځې، ګیر چاپېره ابو جهل یې صحیح که پروت دی زخمی حالت کې. عبدالله ابن مسعود ورغی چې ویلې ده نه، ابو جهل ورته وی ګډبا ګټه چا وکړه؟ دا ګډبا ورته د مسخرو دپاره وی ټوقې وپورې کوي. اوس مرداري کې ودارې په صحابي پورې ټوقې کوي. ګډبا ګټه چا وکړه؟ هغه ورته ګټه الله او د الله رسول وکړه. دې سړي نه به خلک یېرېدل. عبدالله ابن مسعود وی زه ته بلکل دغه وخت کې نه یېرېدم. ما ته وی چې څه له رالې؟ ما ورته وی چې ستا سر پرې کولو له رالم. وی راته وی چې دوه خبرې کوم، غوږ ورته کېږده. زما سر چې پرې کې او نورو سرونو سره یږدې به، نو د لویو سردارانو سرونه وی، نو زما سر چې پرې کې نو د اوږو سره پرې که چې غټ ښکاري، دا د غټ سردار سر دی. د لویو د تکبر په انتها ده، د ابلیس نه زیات دی. ابلیس ورته خپل زوی ویلو، په زوی یې نیولی دی. وی زما سر چې پرې کې نو دا اوږې ورسره پرې که چې غټ ښکاري، د غټ سردار سر دی. او دویمه خبره ده چې ته به چې دا ته ورته پیغمبر وی نو هغه ته زما سوال جواب ورسوي. زه ورته پیغمبر نه ویم، خو چې دا ته ورته پیغمبر وی نو هغه ته ووایه چې زما مخکې څونه بدي شوې، نن مې د هغې نه زیات بدي شي. پیغمبر علیه السلام ته دا سوال جواب وکړه. د موسی علیه السلام د زمانې فرعون غټ دی که د پیغمبر علیه السلام د زمانې فرعون غټ دی؟ اوس خیال وکړه چې وخت تېرېږي نو فرعون به غټېږي. د موسی علیه السلام درجه زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه کمه وه، نو هغه له هغه فرعون و، خو زمونږ د پیغمبر علیه السلام شان اوچت دی، نو فرعون یې موله غټ ابو جهل پیدا کړ. د ابو جهل رک شو. څوک نن شته چې ابو جهل زنده‌باد چغه به ووایي، یا ابو جهل رحمت الله علیه به ووایي، یا به رضی الله. څوک به همداسې پیدا نشي چې ابو جهل ته به دعا وکړي. نوم نشانې ختم شو. دا هم یو انسانو، قریشي خاندان، د مکې یو لوی سردارو. څه شو؟ وی د زمانې تاریخ وګوره چې انسان په خساره کې دی او که نه دی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم په زمانه باندې چې انسان په ډېر لوی تاوان او په خسران کې دی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه خلک د تاوان نه بچ دي چې ایمان یې راوړه په الله باندې، د الله په رسول باندې، د الله په کتاب باندې ایمان راوړه. وتواصوا بالحق، یو بل سره وصیت او نصیحت چې کوي نو د حق خبرې کوي. او د صبر تاکید یو بل سره کوي. نو دا خلک به بچ وي او دا نور انسانان به تباه وي. دغه پخوانی زمانې تاریخ دی، را روان دی. خلکو دنیا ولیدل چې د خدای د حکم خلاف کوي، د الله مقابله کوي، هغه تاوان کې دی، خسران کې دی.
د انګریزانو حکومت پر ملک باندې اوچلېده، خلک تنګ شو د هغې نه، د یو جدا ملک دپاره مطالبه شروع کړله، جهاد یې شروع کړ، سختي تکلیف یې برداشت کړ. ډېر مسلمانان قتل شو، ډېر عالمان قتل شو. د خنزیر په سرمن کې به عالم واچو، بند به یې کړ، به یې ځوړند کړ. دې انګریزانو داسې کړي. په جمدې چونه کې به یې واچو، د خنزیر په سرمن کې به یې بند کړ، په ونه کې به یې ځوړند کړ. څو ورځې د عالمانو لاشونه په ونو کې ځوړند وو، په لارو په کوڅو کې. د هغې نه وروسته پاکستان جوړ شو. د پاکستان مطلب وایي څه دی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. دې دپاره پاکستان غوښتلی قوم. پښتنو به وایي قرآن ازاد و، قرآن له ازادي غواړو. قربانیان یې ورکړې چې قرآن ازاد نه شو. قرآن دې حد ته راورسېده چې د سکول او د کالج په کتابونو کې اول خو اسلامیات د سره کټ کې اسلامیات نه منو، اسلامیات کټ کېږي، او چېرته اسلامیات کې صرف منځ کوه او روژه نیسه. د دې خبرې وایي، خو د جهاد آیاتونه ترې کټ کې آیاتونه د جهاد ووتل. اوس اخره مرحله دا راغله چې د قرآن پاک نه هغه آیاتونه کټ کې چې په هغې کې د جهاد حکم دی. سعودي عرب ته اول حکم ملو شو د امریکې د طرف نه چې د قرآن نه هغه آیاتونه وباسه چې په کوم کې جهاد دی، چې دا مسلمان جهاد نه کوي. د جهاد جذبت نه وباسه. یوه انچي سره مچیره، انچي پوره نه ده، لږه کمه ده. او چې کوم ځای نه دا مچی راوځي نو دا غټ غټ سړي منډه کوي، دا مخ سر روان ویجاړ لاسونه وایي او منډې وایي، مچی مې ونه خوري. د مچی نه دا خلک منډې وایي. او همدقه مچی ده چې ماشومان یې رانیسي، لشت یې نه وباسي، نو بیا د خپې نه یې پتار وتړي، لوبې پرې کوي. بیا د دغې مچی نه خو څوک نه یېرېږي. د دې مچی کې څه چل دی؟ دې سره سره کوم بم خو نشته، خو لشه ورسره ده. حقه لشه چې تې وباسي نو بس دی په واړم لوبې کوي، لوی بم په لوبې کوي. نو مسلمان سره دغه لشه د جهاد ده چې ده کې دا لشه وي، دا غټ غټ کافر منډې وي، تښتي به او چې د جهاد جذبت نه وباسي نو بیا د لوبه مچی د لوبې به پې خلک کوي. وی د قرآن نه هغه آیاتونه وباسه چې کوم کې جهاد دی. چې جهاد در کې نه خو بس لوبې به در باندې کوي. قرآن کې ترمیم وکړه، قرآن بدل کا. په نمبر دې ته خبر روانه چې دا قرآن مه منئ، دا وغورځوئ، په دې کې اسم نشته، خیر او برکت پکې نشته. نو برای نام د پاکستان قومي اسمبلی د مسلمانانو ده، وی کلمه خو مرګرتیا ټوله د کافرو کوي. د قرآن نه پرده لرې کې، ستر پرده ترې نه وباسئ. الله که د زنا د حراموالي حکم کړی دا ختمه کې. د یورپ په ملکونو کې په لارې په کوڅه کې زنا کېږي، موبایل به ورسئ، که په لاره څوک تللی ورته وکتل فوراً به پولیس ته هغې اطلاع ورکړي چې زموږ احساسات یې مجروح کړه، زموږ شوق یې ختم کړی. چې پولیس والا به راشي هغه سړی به فوراً ونیسي چې تا ورته ولې کتل، هغوی خو به خپل کار کړ، نو ستا پکې څه کار و؟ نو هغه به ونیوي شي، هغه له به سزا ورکړي. په رضا باندې دوه کسان لګیا کار به کوي، هیڅ پروا نشته دغې ملکونو کې. یو پاکستانی تللی و امریکې ته، نو چې پاکستانی لاړل حیا پکې و، نو هلته په بسونو کې خو پاکستان کې خو زنانه سره په سیټ نه کښېني. وی موږ به نه کښېناستو، د خپل ملک هغه حیا راکې وه، موږ به نه کښېناستو. وی بیا به دغه ځای زنانه موږ سره به کښېناست، موږ به څه کړی وو، مجبور ناستې به وی. وی بیا ورو موږ هم عادت شو، موږ به هم خلکو سره کښېناستو. وی بیا په سیټ را سره یو جینۍ کښېناستله، د هغې ګپ شپ لګو، ما هم ورسره خبرې شروع کړلې. وی اخر کې چې د کوزېدو ټیم د بس نه راغی، let us go to my home. وی راځه چې د کور ته بوځم. وی ما کوم شیطان راننوته، وی زه هم ورسره لاړم. وی چې د دې به ځان له کوري نو چې په کور ورننوته نو مور یې ناسته، پلار هم نور هم خلک ناست وو. وی ویرېدم چې پردي کور ته ورځم. هغې جینۍ د لرې نه پلار ته آواز کوي، وی ډیډي this is my boyfriend. بابا هلک یار مې راوسته. هغه هسې وکتل، بیا نور راته ونه کتل، یو کمرې ته دواړه ننوتل.
دغه حال و د یورپ د ملکونو. پلار ته आवाज ورکوي چې ځان سره مې اشنا راوسته، پلار پروا نه کوي. هلک جنۍ چې بلوغ ته ورسېږي هغوی له خپل اختیار د مور پلار په بیا پابندي نشي لګولی، او د پولیس نمبر هر چا سره شته. او مقه حال پاکستان کې جوړول غواړي. د ملک حاکمان مجبور دي د امریکې نه، او مقه حال دلته کې غواړي چې اقه بې حیایي دلته کې راشي. نو دلته کې به د قرآن قانون دی چې زنا به نه کوې، که زنا دې وکړله شادي شده نو سنګسارېږې به، که غیر شادي شده نو 100 کوړې سزا به درکېږي درله. د زنا د ثابتولو دپاره 4 ګواهان به پیش کېږي. دا ټول قانون د قرآن هغوی فورا ختم کړ. د پاکستان قومي اسمبلی بل پاس کړ. عالمان نور څوک یې ورسره؟ عالمان لګیا دي ورته چې دا خبره ښه نه ده. د قرآن سره ډغرې مه وهه، غر سره سر مه جنګوه، سر به دې مات شي. نه د خدای نه یریږي، نه پکې حیا شته، د دې قوم پروا نه کوي، د خدای پروا نه کوي. د خدای د قانون خلاف بل یې پاس کړی دی. الله دې هغه ګوتې شلې کړي چې کومو پې دستخطونه کړي، هغه ذهنونه د خدای لیوني کړي چې چا دا بل پاس کړو. پاکستانی قوم یې بې غیرته ثابت کړ دنیا ته چې دا بې حیا دي، دا بې غیرته دي. دوی زنا له اجازت ورکړ. امریکا برطانیه د خدای تباه و برباد کی، صفحه هستینه د خدای نیست و نابود کی. څنګه چې فرعون خدای تباه کړ، نمرود یې تباه کړ، ابو جهل یې تباه کړ. امریکا برطانیه د هغوی ملګري پاکستان کې چې بچي خدای دې یو یو تباه و برباد کړي. الله دې دا خلک روک کړي، الله دې د ملک حفاظت وکړي. ملک باندې عذاب را روان دی. کم قوم کې چې بې حیایي راشي، کم قوم کې چې زنا راشي، هغه ملک خدای پرېږدي نه، هغه قوم خدای تباه و برباد کوي. الله دې پاکستاني قوم د تباهۍ نه بچ کړي. دا حاکمان دې الله ځان د تباه و برباد کړي. د دې ملک د خدای حفاظت وکړي، او د دې اسلامي قانون دی الله حفاظت وکړي. من کمزوري یو، بې وسه یو. ابرهه لښکر راوسته، په بیت الله باندې حمله کوله. هر څوک چې به مخې له راتله د ابراهیم مخې ته ډغره به یې خوړله، شکست به یې خوړه. عرب قبایل غیر چاپېره ګوري، خو څوک وو چې څوک مخکې کېږي مقابله کوي هغه شکست خوري. من خو د دې زورور خلکو د زور نه یو، اتیان ورسره دي، څه ورسره وکړو. د پیغمبر علیه السلام نیکه عبدالمطلب مخې ورته پرېښی راضي دی. ابرهه چې راغی منا طرف ته یو میدان کې 200 اوښان د عبدالمطلب یې ونیول، او بیا د ترجمان په ذریعه باندې خبره کوي. عبدالمطلب چې ابرهه ته مخامخ شو، د عبدالمطلب په تندي کې نور نبوت د پیغمبر علیه السلام هغه چمک دومره و چې په ابرهه باندې یو روب راوسته. ابرهه د خپل تخت نه راکوش او په ځمکه یو ځای کېناست. ویې څه وایې؟ عبدالمطلب ورته وایي زما 200 اوښان ستا لښکر نیولي، ما ته خپل اوښان وه. اوهو ما خو وایي چې ته به ما نه د بیت الله د بچاوي سوال کې، زما په ذهن کې دغه ته خو ما نه د اوښانو تپوس کې. هغه ورته وایي اوښان زما دي، خلک وایي د عبدالمطلب اوښان دي، او د بیت الله څوک مالک شته، دا د الله کور دی، الله بیا بچ کوي. زما اوښان ماله راکړه. هغه ورته اوښان دی واله، ته تماشه کوه د بیت الله چې ستا رب یې زما نه بچ کړي. واړه واړه مرغان الله راولېږل، ابرهه او د هغه لښکر یې پې تباه و برباد کړه، یو یو یې تش نس کړه. یو ورکوټې کاڼې د مسعود د دانې عمره به راغی، په سړي به را پرېوته، د ده نه به کاڼې ووته، لاندې که اس دی او که اتیر د هغه نه به ووته، ځمکه کې به ننوته، نیم ګز کنده به وشي، سرخ به یې نارې کړه، لکه دا سورکړی سیخ چې په اوبو کې ور واچوه، سرخ نارې کړي، دقسې سرخ به یې کوو، هغه کاڼې به د هر څه نه وته. ابرهه په دې کاڼې ونه لګېده، خپل علاقې ته روان دی. خو دله الله یو عبرتناکه سزا ورکوي. دا یو پیوند دا به جدا کېده، یو بند جدا کېده، د ټولو ګوته یو پیوند غورځېده، مړوند سره لاس پرېوت، سنګل سره پرېوت، اوږې سره پرېوت، داسې پیوند په پیوند ټوټې ټوټې کېږي. یمن ته ورسېده، خېټه وپړسېده، لکه د بم یو دماکې وکړه، تس نس شو. کم خلک چې په قرآن کې ترمیم کول غواړي د ابرهه په شان دی خدای تباه و برباد کړي. دا ملک دې ته خدای پاک بچ کړي. الله دې دا
اسلامی نظام پاکستان کې خصوصا او نور اسلامی وطنونو کې عموما نافذ کی او د خدای د دشمنان د خدای په خپل وانه باندې والي کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.